نو حضور فرمائی چې زما امت سره ډېر رحم دی، شفقت دی، مینه. یا حدیث پاک کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمائی زما زړه غواړي چې سحر په مانځ کې ډېر اوږد اوږد سورتونه ووایم. هغه وخت کې به زنانه جماعت ته مانځل راتلې، جدا به ودرېدې په پرده کې. خو بعض اوقات زنانه سره ماشوم راغلی، ماشوم جاړي، د هغه د ژړا د وجې نه زه خپل قرائت مختصر کوم دې دپاره چې دا ماشوم جاړي نو زمونږ هم پې زړه دردېږي، خو د دې مور به زیات زړه دردېږي، هغه پریشانه کېږي. د دې وجې نه زه د هغې د وجې نه دا مونځ را مختصر کړم. نو امت سره د الله د پیغمبر شفقت دی، مینه ده، د مور او پلار نه زیاته مینه ده ورسره. بعض خلک خفه کېږي ما که څوک پکې وي او که خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي چې څوک د خدای پیغمبر خفه کوي، خدای دې یو شل د زمان هم خفه کړي. بعض خلکو دې ګیرې سره لوبې شروع کړي دي، دا پوټې پوټې به یې پرېښودي، کله به یې داسې دې ځای پور راوستي په ګیره کې ګلونه جوړوي. دا لوبې شروع کړي دي. ګیره خو د الله د پیغمبر سنت دی، دا د پیغمبر عمل دی. چرته کې شته دا ثبوت څوک ورکولی شي چې پیغمبر په عمر کې چرته کې ګیره خریلې ده. د دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې دا د پیغمبر عمل دی بېشکه، خو دا عمل داسې دی چې پیغمبر په زندګۍ کې چېرې پرېښې نه دی، ګیرې خریلې نه ده. نو د دې حیثیت چې دی دا د واجب دی، د حیثیت د سنت نه دی. ګیره پرېښودل واجب دی. اوس که یو سړی نه پرېږدي هغه ځان له ګنهګار دی، لیکن چې پرېږدي او دا لوبې ورسره کوي دا پوټې پوټې. ما قدرتي غوندې خبره وه، بیګا دی کږه ولکې او مجلس و، د هغه علاقې علماء کرام را جمع کېږي، داسې 3 میاشتې بعد مفتی سید قمر صاحب او قاری احسان صاحب او قاری سمیع الله جان زه وما، نو هغې ته بیا مونږ داسې مختصر خبره کوو. نو ما په هغې کې یو واقعه بیان کړه چې یو موقع باندې محمود غزنوي رحمت الله تعالی علیه یو خبره کړې وه، خپل یو کمال یې بیان کړی و، او هغه کمال یې دا بیان کړی و د یو واقعې په انداز کې چې هغه وایي مجرمان را چون بجلادان دهند، مجرمان را چون بجلادان دهند، چون بجنبد ریش من ایشان رهند. وی زما ګیره کې الله دا کمال یې بادشاہ دی چې کله څوک جرم وکړي او هغه په هغه جرم کې گیر شي، گرفتار شي او سزا به باندې وخیږي او تخته دار باندې ودرولی شي، نو هغه وایي چې زه داسې دې ګیر له یو سنډ ورکړم او ګیر وخوځم داسې، بس هغه مجرم د هغه جرم د سزا نه بچ کېږي. ما تاسو ته وایي دا خو ما صرف د هغې نه یو شعر وایي، هغه ډېره لویه واقعه ده، کېدای شي ما مخکې بیان کړې وي. نو دا خبره ما هلته کوله، نو اتفاقا ذهن ته راله مې چې هلکه معلومیږي خو داسې چې سلطان محمود غزنوي م ګیره پرېښودې وه او چې داسې دا پوټې غوندې ګیرې دا خوځېږي، پوټې پوټې ګیره خوځي، دا خو نه خوځېږي. او چې داسې ګیرې زما غوندې وي او داسې وخوځې راوخوځې نو هم وخوځېږي، چې پوره ګیره وي نو به خوځېږي. نو چې دا د پوټې پوټې ګیره وي او لا چې د چا نشته د هغه بسې نو نه پرېښودلې هم ګناه ده. خو دا چې کومه لوبه دی خلکو ورسره جوړه کړې دا د الله د پیغمبر د سنت توهین دی، دا هم عظیمه ګناه ده. ګیره پرېږدي خو سمه باندې پرېږده، او چې نه پرېږدې نو ته په ګیره کې لوبې کې په دې لن خشته کې د پیغمبر سنت والو راوالو باندې او په هغې کې ګلونو جوړولو باندې ځان خشته کې. څوک چې خشته یي غاسم خشته یي، او چې خشته نی نو هغه نه خشته کېږي. ښه
او خایس په دې باندې نه دی دا الله د پیغمبر په سنت باندې سره خشتي تاسو ما شاید چرته په دې منبر یو خبره کړی مولانا بجلیګر صاحب دې الله پاک وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي یو ځل خبره کوله دا دته بجلیګر زکوې د خپل نامه محمد امیر وا او دا دې پرې دې اوسم مزار چې دې الته په دره کې دی هغه مزار ته زه ورغلی ما نو هغه په صدر کې دا بجلیګر چې دی په هغه ځای کې جمعات دی په هغې کې امام د هغې د وجې نه په بجلیګر باندې مشهور شو اوس یې خپله نامه چاره نه ورځي الا ماشاءالله بس بجلیګر او بجلیګر نو هغه وې ناست ما داسې یو کوټ پتلون والا سړی دی او ګیر خریلی دی دا راغی ما سره کېناستو خبرې شروع کړې هغه وی چې زه خو ورته معلوم وم چې د ده خوله داسې خطرناکه غونده کې خوله ده یو ځل یې وی خلک وایي چې بجلیګر ناجوړه شو خلاص شو تېنه وی زه به نور ناجوړه یم خو چې کم دی باندې دی له ستنې لګوم هغه دی مې ټیک ټاک دی خوله مې ټیک ټاک د ستنې پې لګولی شم مولانا صاحب فرمایلی سړی راغی وی ما ته وایي چې هلک بجلیګر مولوي صاحب قصې خو د ډېرې دي خو دا راته ووایه چې ته خشتی که زه خشتی ته خشتی که زه خشتی مو د ده خو دا خیال و چې ما ګیره خریلې ده مخ مې پاک صاف دی کوټ پتلون مې اچولی دی د ده خو ساده غوندې کپړې دي او په مخ باندې لوی لوی ګیرم ده ما ته وی چې یار زه خو ویم چې زه خشتی وی هغه وی چې نه زه خشتی ما ورته وی چې یو کار به وکړو راځه دې جماعت نه بهر کېږو دې روډ باندې به ودرېږو بس چې څوک راغی هغه ته به ووایو چې هلکه وایه بجلیګر خشته دی که دا سړی خشته دی وی چې ګورم په دې کې د الله پاک شان دی یو کوټ پتلون والا ګیرخریلی راغی وار خو به لږ خطا شو چې الله خیر وکړي هغه چې راغی هغه ته مې وی چې وایه بهی دی وایي زه خشته یم زه وایم زه خشته یم ته فیصله وکړه مونږ دا فیصله کړې ده چې چا څوک په دې لار راغی ړومبې او هغه څه فیصله وکړه په هغې باندې به عمل وي بجلیګر مولوي صاحب وي وایي هغه صحیح او ډېره عجیبه خبره وکړله چې مولانا صاحب یو د شریفانو دنیا ده او یو د رذیلانو دنیا ده د غیر شریفانو دنیا جدا ده او د شریفانو دنیا جدا ده وی آغوی کہ مولانا سے زما فیصلہ خدا دا شریفوں کی دنیا میں آپ خوبصورت ہے اور رذیلوں کی دنیا میں یہ خوبصورت ہے دا شریفان دنیا کے تخشت ہے اور دا غیر شریفان دنیا کے دی خشت ہے نو دا ما دا اگی قصہ بیان کر اصلا چی دا چا خریل را خریل اگیوی چی دارا تخکاری مون بیان دی لکه کتاسو پکی رازے نو رازے با دا خوی قصہ نا پکی رانا ناز مادا کورنو دا اللہ دا پیغمبر سنت سربلو میں نکی دا اللہ دا پیغمبر دا سنت اتباع او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت قدر بکے دا مسواک دا حدیث پا ہر کتاب کے باب راغل دے او احادیث فکراوڑی دی دا اللہ دا پیغمبر احادیث دی داغا عملم دے داغا قولم دے اللہ پاک دی بیمونتا دا عمل کو فکرہ کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین